نن به خبر وکړو د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو په باره کې او مناسب ده د دې موقع سره دا خبره چې موږ یې وکړو. د رب العالمین دومره نعمتونه دي په موږ باندې چې هغه د شمار نه بهر دي. نو ځکه د الله یې ګوره یو نوم دی المنان، بل نوم دی الوهاب، یعنی بې حسابه ورکړه د الله. الوهاب معنی دا ده. بله معنی د الوهاب دا ده چې تا چې غوښتلي نه یو تالی درکوي. نو ډېر څه داسې دي چې موږ د الله نه دي غوښتلي او الله را کړي دي. لږ څه به وي چې موږ غوښتلي دي او الله را کړي دي. خو نور د الله د اکثر نعمتونه دا موږ غوښتلي د الله نه دي، خو الله موږ را کړي دي. نو سم خیال دی د دغه نعمتونو مبارک کې چې ستا د بغیر غوښتلو نه رب العالمین تعالی در کړي دي. او ځکه الله په قرآن کې وایي خپل نعمت موږ ته را یادوي. څه وایي؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا. الله وایي ما تاسو ډوب کړي یې په ښکاره او په پټو نعمتونو کې. وأسبغ علیکم را ورولي دي په تاسو باندې، تاسو پکې ډوب کړي یې، تاسو پکې پټ کړي یې په هغه نعمتونو کې چې هغه ښکاري دي او هغه پټ دي. الله پکې موږ داسې ډوب کړي یو. ځکه الله په سورة النحل کې او دغه شان په سورة ابراهیم کې دا خبره کړې ده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. که تاسو د الله د نعمتونو شمار شروع کړئ چېرې زه کښېنم او دا نعمتونه شمارومه، الله وایي شمار به یې پوره نه کوي چېرته ګورئ. او ځکه الله وایي وما بكم من نعمة فمن الله. هر نعمت چې تاسو سره دی دا د الله طرف نه دی. هر څه چې زموږ سره دی دا د الله طرف نه دی. هر څه چې څه دي په ذهن کې راځي که نه راته رایاد که او زه راته وایم چې دا د الله طرف نه دی. زموږ ذهن کې دی چې دا نعمت څه ته وایي؟ مال ته وایي. ټول اول زموږ په ذهن کې ریال راځي، ډالر، روپۍ. نعمت دا دی، ښایسته کور دا نعمت دی. نه لږ شاته ځو او زه راته ښیم چې نعمت د الله څه دی. ګوره یوازې دې ته وګوره والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله وایي ما تاسو د میاندو د خېټو نه راویستي وي، تاسو ته د هېڅ هم پته نه وه. دا نعمت د الله نه دی. بیا څه وایي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله بیا مې دله غوږ درکو، بیا مې دله سترګې درکړې، بیا مې دله زړونه درکړو. دا نعمت د الله نه دی. موږ نعمت صرف دې پیسو ته وایو بس. دې نعمت ته د الله وګوره څومره لوی نعمت دی. دا د الله نعمت نه دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله وی په دې انسان باندې یو داسې زمانه هم راغلی و چې دی چا د سره یادولو. دا نعمت د الله نه دی چې ته یې د نش نشته کړې، ته چا یادولي هم نه، ستا د سره څه تذکیره نه وه چې لا ته به یې او الله ته دې دنیا ته راوستې او ستا یو نوم دی او خلک دې پېژني. دا نعمت د الله نه دی. دا نعمت د الله نه دی. الله څه وایي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. الله وایي ما د انسان پیدا کړی دی د هغه قطرې نه چې هغه د مور او د پلار یو ځای شوي دی او د انسان ته پیدا شوی دی. دا نعمت د الله نه دی. الله رب العزت و بل ځای کې څه وایي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اے انسان ته څه شي دوکه کړی د دې مهربان رب نه؟ ته آخر څه شي اړولی د الله نه، د الله د دین نه، د هغه د عباداتو نه؟ کوم الله دی؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله وی هغه رب چې ته پیدا کړی نو بیا یې برابر کړی، نو په اندازې دله بیا اندامونه در کړي دي ښایسته ښایسته، نو بیا یې دله یو مزېدار شکل در کړی دی چې هغه تا سره مناسب دی. دا د الله نعمتونه دي.
موږ ته ته چاته ووایې چې یاره شکر ادا کوه، شکر قرضې دي نو، یعنې دې نعمت صرف دې ته وایي چې قرضې ختمې شي. دا روغ بدن، دا صرف بهر ته مه ځه، دې بدن کې که ما ورته سوچ وکړو که نه بې شماره نعمتونه الله موږ له